د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 8 میلیارډو افغانیو په پانګونې سره د برېښنایي سکنرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادرخوند په حضور کې د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 4مه نیټه د مالیې وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 8 میلیارډو افغانیو په پانګونې سره د برېښنایي سکنرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. د دغه قرارداد له مخې به قراردادي شرکت د هیواد په تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، ابو نصر، فرحي، خوست، پکتیا، اقینه او شیرخان بندرونو کې له هیواد څخه د صادرېدونکو توکو او هیواد ته د واردېدونکو توکو د سکن کولو په موخه پر نړیوالو معیارونو سمبال سکنرونه نصب کړي. د دغو سکنرونو په نصب سره به په ګمرکونو کې په نړیوال معیار برابر خدمات وړاندې له فساد څخه به مخنیوی ترسره، د ګمرکي عوایدو په راټولولو کې به شفافیت، سرعت او دقت رامنځته، په ګمرکي پروسو کې به روڼتیا، چټکتیا او مؤثریت رامنځته او همدارس به له مالیاتي تېښتې او ممنوعه شیانو له قاچاق څخه به مخنیوی ترسره، د صادراتو او وارداتو په برخه کې به شفافیت رامنځته او د خصوصي سکتور ته به د پانګونې زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې د پانګونې دغه طرحه د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له لوري تایید او د اقتصادي کمیسیون لخوا منظور شوې چې ساختماني چارې به یې د قراردادي شرکت له لوري د 2 کلونو په جریان کې بشپړې او شاوخوا 2000 کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. جوړې بدې شاړې کړم، ښایسته به دې څو چنده کړم.